د نبی علیہ السلام مبارک یو نږدې ملګری دی حضرت عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ. دا د حضور پاک په صحابو کې په هغه صحابو کې د چې کوم صحابه به نبی علیہ السلام ته ډېر نږدې وو. هغوی ته به المهاجرین الاولین وی، لومبي مسلمانان. او بیا د رسول الله مبارک سره هغوی سم هجرت کړی دی، یا د هغوی نه مخکې کړی دی د مدینې هجرت، یا د هغوی نه وروستو، او چا پکې د حبشې هجرتونه هم کړي. د دې صحابو به رسول الله مبارک ډېر قدر کو، او د دې صحابو به حضور پاک ډېر زیات عزت او احترام کو. بیا دې کې خپلې درجې وې، لکه ابوبکر صدیق دا د لومبۍ درجې و. دا هغه وخت کې ایمان راوړه چې څنګه پیغمبر علیه السلام ته نبوت او پیغمبري میلاو شو. نو لومبۍ په بالغانو کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مسلمان شو. حضرت عمر فاروق دا څلوېښتم یا یو څلوېښتم مسلمانو، ګوره دیم په لومبو کې دی، دیم په هغه مهاجرینو کې دی چې لومبۍ هجرت کړی دی، او په لومبو مسلمانانو کې دی. لیکن درجو ته ګوره، یو ځل حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما یو بل سره باس وکړ. په باس شو دوستانو کې باس راځي. ابوبکر صدیق د خولې نه لږه تیزه خبره ووته، په هغې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لږ خفه شو. عمر صاحب جذباتي مو لږ په صحابو کې. عمر صاحب خفه شو، ابوبکر صدیق پوه شو چې دا عمر خو ما خفه که، نو وی هلکه ما نه زیاتې وشو، ما معاف که. عمر غصه ووی نه، روان شو ته عمر فاروق حضرت ابوبکر هم ورپسې شو. هلکه ما غلطي وکړه، زیاتې مې وکړه، هغه وی نه، بس روان شو. کور ته لاړ حضرت عمر، ابوبکر صدیق هم ورپسې کور ته لاړ چې ما معاف که، ما نه غلطي وشو، زیاتي وشوه. ګوره د شریعت قانون دا چې یو سړي نه زیاتي وشي او غلطي وشي، فوراً د دا بل ملګري نه معافي وغواړي، ما معاف که. دا آسان علاج دی. بل ملګري له هم پکار دی چې معافي ترې وغواړي، نو چې هغې معاف کړي. لیکن عمر صاحب جوش کې و، جذباتي و، غصه و. اته روان دی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورپسې دی. عمر صاحب کور ته ننوت، دیم ورننوتېده، نو عمر ورته دروازه بنده کړه. نو دی خفه را روان شو، دا د لنګ یو طرف یې اوچت کړی او بل په ځمکه راښکې شو، مسجد نبوي ته راننوت. عمر صاحب چې کور ته ورسېد او لږ په قلار شو، هم ستومان و چې دا مې څه غلطي وکړه. حضرت ابوبکر صدیق خو یو مشر دی په صحابو کې، د حضور پاک لومبۍ صحابي دی. که غلطي وکړه او تیزي وکړه خو معافي غوښته، وګوره ما معاف نه که، بیا راپسې کور ته راغی، نو ما دروازه ورته بنده کړه، دا مې څه غلطي وکړه. نو ستومانه شو راووت. جومات ته اوس دواړه رالل، ابوبکر صدیق مخکې دی، عمر ورپسې دی. حضور پاک حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه لیده، نو پوه شو، وی دې سړي چا سره شور کړی دی. اندازه دا ده چې څه جنګ جګړه او سوچ شور یې کړی دی. دې کې حضرت عمر صاحب راورسېد. حضرت ابوبکر صدیق ته وی ابوبکر ولې؟ وی عمر سره رانه زیاتې وشو، تیزي رانه وشوه، او بیا عمر صاحب رانه معافي مې ترې غوښته دی، رانه لاړ او بیا راته دروازه بنده کړه. قسم دی حضور پاک په حضرت عمر فاروق رضی الله عنه غصه شو، او وی هل تارکو لی صاحبی، هل تارکو لی صاحبی، زما مرګري به پرېږدی؟ ابوبکر یادی زما مرګري دی حضرت ابوبکر صدیق، دی به پرېږدی؟ ابوبکر صدیق وی ما خفه شم چې هسې نه حضور پاک حضرت عمر صاحب ته تیزه ونه وی. وی ما ورته بار بار و چې الله رسوله زیاتې ما کړی دی، ما نه غلطي شوې ده، او حضور پاک بیا بیا وی هل تارکو لی صاحبي، مرګري به مې پرېږدی؟ او بیا څه وی رسول الله مبارک؟ وی کم وخت کې چې مال الله پیغمبري راکړه، نو ابوبکر وی صدقت، رښتیا دی، و تاسو ټولو وی کذب ته دروغ دی. وی دا هغه صحابي دی.
اول نمبر چې ما وی مال الله نبوت راکه تاسو ټول وی کذب ته دروغ دی وی ابو بکر وی صدق ته رښتیا دی وی ګوره څومره حضور پاک حضرت عمر څونه لوی صحابي دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مبشر بالجنت یو ځل نه څو ځله د جنت زیری دی او حضرت عمر فاروق ته خپل وزیر ویلی دی خپل وزیر او حضور پاک مبارک یو ځل جماعت ترانه نوت خی طرف ته وسره حضرت ابوبکر صدیق دی ګس طرف ته حضرت عمر فاروق دی رضی الله تعالی عنهما یو یې د ښي لاس نه ونیو ابوبکر عمر د ګس لاس نه او صحابو ته مخامخ ودرېده وی هکذا نبعث یوم القیامت وی قیامت پر ورځ زموږ قبرونه داسې پاسو داسې به پاسو څومره نږدې ملګري لیکن بیا ابوبکر له فضیلت ورکړه په عمر نو چې کم صحابه به لومبي مسلمانان شوي وو ابا پیغمبر علیه السلام ته ډېر درانه نو یو په هغې کې حضرت عمار ابن یاسر دی بیا د اسلام دپاره د خاندان چې کومې قربانۍ ورکړي دي د پلار یاسر د اسلام دپاره شهید شو د مکې کافرانو په والو ټکولو غریب شهید کړو او د مور بیبي سمیه چې د هغې خو تپوس مه کوه چې هغه په څومره دردمند دی ابو جهل په مکه کې شهیده کړې ده او دته پیغمبر علیه السلام حضرت عمار ته د جنت خوشخبري ورکړې او دی ورته ویلي ویح عمار یو وخت کې جومات ډله وجدي چې هغه به د بادشاه د حکم نه باغي ډله وی نو دی د هغه زمانه کې چې کومو خلکو د حضرت عثمان صاحب رضی الله عنه په حق کې بغاوت کړی باغیانو منافقینو بعضې باغیانو او بعضې پکې یهودیانو د هغې ملګري نو په یو لویه جګړه کې د هغوی د لاسه دی بیا شهید شوی دی هغه عمار ابن یاسر د رسول الله مبارک یو حدیث نقل کوي په کتاب الایمان کې خو امام بخاری رحمت الله علیه دا حدیث موقوف راوړی دی د عمار قول یې راوړی دی لیکن په بعضې کتابونو کې دا مرفوع دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی حضور پاک فرمایي ثلاث درې څیزونه دي من جمعهن دا درې واړه چا را جمع کړل ځان کې درې واړه چا جمع کړل فقط جمع الایمان د ایمان ځان کې را جمع کړ چې دا درې څیزونه په چا کې موجود دي بس دا کامل مسلمان دا درې څیزونه چې د چا په سینه کې پراته دي د سینې په صندوق کې جمع پراته دي د سینې په قالب او په صندوق کې ایمان پروت دی یو په هغه دریو کې څه دی الانصاف من نفسک علماء ګڼ معنی کوي الانصاف فی نفسک د زړه کې سوچ وکړه الانصاف ناش من نفسک الانصاف مع نفسک ډېرې معنی یې دي خو د طالبانو خبرې مونږ هغوی ته کوو یو ورځ سبق یې په دې یو ټکي کې خو تاسو ته احسان غوندې ویم ځان سره سوچ وکړه ځان سره انصاف وکړه مسلمانه چې سبا در سره الله د قیامت په میدان کې حساب کوي اوس نه ځان سره حساب وکړه که ځان سره دې اوس حساب وکړه د قیامت دروازې د هغه حساب نه به بچ شي او که ځان دې اوس په دوکه کې واچو ځان سره د حساب ونه کړه د قیامت په ورځ د خدای حساب بیا ډېر ګران دی لکه د پاکستان کې ډېر خلک نن سبا دا کرپشنونه کوي او دا نیب ورپسې نښتې دی رانیسي د انټي کرپشن ورپسې نښتې دی رانیسي دا نور ادارې ورپسې نښتې دي دا چې کوم زمونږ دا نیوکې ادارې دي دا غله چې رانیسي نو که د خلکو مخکې نه په دې خپل زړه کې ځان سره انصاف کړی وي چې زه به غلا نه کوم زه به ډاکه نه کوم زه به د پاکستان خزانه نه وم زه به لوټ نه کوم نن به دې نه بچو یو سړی غلا کوي غلا او په غلا کې ګیر شو نو که ده د وخت نه سوچ کړی وی چې غلا نه کوم ولې ګیر بشم غلا نه کوم ولې څوک به مې ونیسي رسوا بشم غلا نه کوم ولې جیل ته به لاړ شم غلا نه کوم ولې دنیا کې به بېعزته شم نو دی به بیا د بېعزتۍ او د غلا نه به بچي نو دقه رنګې که موږ په دې زړه کې سوچ وکړو ځان سره مو خپله انصاف وکړو ځان سره خپل انصاف وکړو چې د خدای خلاف نه کوم دنیا کې به مې مړه ونیسي اخر کې به مې مړه ونیسي د خدای دشمني نه کوم قبر شته د خدای دشمني نه کوم اخرت شته د خدای دشمني نه کوم اخرت کې بیا به یوازې نم اتلس سلې زره قامه کې به شرمېږم بس دې به ټیک رواني او که دلته کې ځان سره انصاف ونه که قبر کې به هم شرمېږي ځان کدن کې به وال ټکول خدای کې هم شرمېږي
د قیامت په میدان کې به هم شرمېږي او دوزخ کې به هم شرمېږي او د خپل ښکلي محبوب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په مخ کې به هم رسوا او شرمېږي به. ځان سره به انصاف کې. قسم دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه به ځان د ګریوانه ونیوه. یو ځل د مکې نه بار فوج ور سره دی، لښکر ور سره دی او خلق ور سره دی او د مکې نه بار یو غونډی و، یو دشته وه، یو بیابان و، هلته ودرېده. چې هغه ودرېد امیر المؤمنین دی، بادشاه دی، ټول ودرېدل چې خدای عمر څه کوي. د یو غونډی سر ته ور وخته او ځان یې د ګریوان نه ونیوه. وی عمره ځان وپېژنه، ځان وپېژنه. الکیسو من دان نفسه، هوښیار هغه دی چې ځان وپېژني. عمره ځان وپېژنه څوک یې. عمره یاد دی چې دلته به دې ګډې چیلې اوښان به دې دلته سرول، اوښان دې ځای کې به دې اوښان سرول. عمره اوس د امیر المؤمنین اوښان به دې سرول. نن مسلمانان درته بادشاه وایي اوښان به دې سرول. نن دې په اډر په مشرق او په مغرب کې خلک اټ بیټ کوي او کینې پاسې درته. عمره په نورونو په دشتو څپلی به دې نه وي، جامې به دې شلېدلې وې، اوښان به دې سرول. او بیا چې ماسخوتن به کور ته لاړم اوښان به دې بوتلل، نو پلار به درته وی خطاب چې یا عمره تا نه به څه جوړېږي. نور خلک اوښان نار بوزي، ماسخوتن یې ماړه راولي او ته نار بوزې نار یې راولي. عمره څه به دنه جوړېږي. د اوښانو د سرولو په چل نه پوهېږي. اوښان نشي سرولی، تا نه به څه جوړېږي. تا اوسه پورې د اوښانو سرول زده نه کړل، ته به څه کې عمره؟ نار راولي، تا نه به څه جوړېږي. ای عمره هغه کس وي چې تاله د اوښانو سرانچل نه درته د څه شی وي عمره. او نن امیر المؤمنین، نن د رسول الله مبارک په ګدۍ ناست دی، نن د حضور پاک په بادشاه ناست دی. عمره دا ستا کمال نه دی، ته هغه وخت پلار پېژندلی وې. دا د رسول الله مبارک کمال دی، دا د دین کمال دی، دا د اسلام او د شریعت کمال دی چې تا نه دا شی جوړ کړه. ګوره ځان د ګریوان نه ونیسه. ماسخوتن چې کله سملې او بړستن کې د سر بند که سوچ وکړه چې نن مې رب څونه خوشحاله که شیطان مې څونه خوشحاله. زما حقیقي خالق خو الله دی، زما مالک خو الله دی. ما سره خو احسان الله کوي. احسان فراموش یم او که شکر ګزار یم. لږ ماسخوتن سملې وی سهار چې پاسېدم نن ورځ ما څه وکړل. تا خدای د تجارت نه منې کوي، نه منې کوي، نه منې کوي. تا خدای د زمیندارۍ نه منې کوي کوه. تا خدای د مزدورۍ دیاړۍ نه منې کوي کوه. خېټه دې ده، بچیرې دي، ښځه ده، کور لرې، غم خادي لرې. تا الله پاک د غم خادۍ نه منې کوي. وی ما ورسره یاد که. زمینداریم کوه خو ما یاد که، دکانداریم کوه خو ما یاد که، کارخانم چلوه خو ما یاد که، دیالیم کوه خو ما یاد که، غم خادیم کوه خو ما یاد که، ښځې بچي له ډوډۍ ګټه خو ما یاد که، ډیوټۍ لم د نوکرۍ لم زه خو ما یاد که. دا نه وایي چې دا منه د رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. تجارت خرید و فروخت د خدای نه منې کوي. داسې خلک مې خوښ دی الله وایي. تجارت کوه، بیا شرا کوه، د دنیا روزګار کوه، خو الله مه پرېږده، الله مه هېروه. ښه نه ده چې ته کوم وخت روزګار ناست دی او ته وایې لا اله الا الله. ښه نه ده چې ته په لاره روانې په پلین کوچ کې په موټر کې او ته وایې لا اله الا الله. ښه نه ده چې ته وایې لا حول ولا قوة الا بالله. ښه نه ده چې ته دکان کولاوې او ته وایې بسم الله الرحمن الرحیم. ښه نه ده چې ته ګټو کې او ته وایې الحمدلله. ښه نه ده چې ته کور ته ننوځې او په ښځه دې نظر ولګي او ته وایې الحمدلله. ښه نه ده چې ته کور ته ننوځې او ته وایې السلام علیکم ورحمت الله. دا ښه نه ده چې ګاک راشي او هغه نه مخکې شوی السلام علیکم، ګاک وایي السلام علیکم، ته وایې وعلیکم السلام. ښه نه ده چې د مړي اعلان وشي او ته وایې انا لله و انا الیه راجعون. بجلی لاړه شي ته وایې انا لله و انا الیه راجعون. بجلی راشي ته وایې الحمدلله. دا څه خبرې دي؟ دا پوټینې خبرې دي. خوله نه ستړې کېږي، ژبه نه ستړې کېږي، پیسې پرې نه ځي او الله پرې څونه اجرونه درکوي. پوټي پوټي سیز باندې اجر، پوټي پوټي سیز باندې ثواب. ولې موږ نه کوو؟ ذکر ولې نه کوې؟ تسبیح دې ولې غورځولې دي؟ الله دې ولې هېر کړی دی؟
الله نه منې کوي تا کوا الله ذکر خو کوه ورسره کړه لا اله الا الله الله چې خوشحاله شي که درود شریف ورسره وایه که نه چې رسول الله مبارک ته ورسېږي او هلته ورته فرشتې وایي چې نن فلانکي د فلانکي دوی په تا دومره درود شریف ویلی دي نو د پیغمبر به څونه خوشحاله ولې نه خوشحاله خپل رسول ولې الله نه خوشحاله الله څه وایي ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما نو ولې درود پې نه وي الله وایي زه ویمه د الله درود څه دی فرشتو کې عزت ذکر کوي فرشتو کې نوم اوچتوي د فرشتو درود سره دعاګانې وله کوي نو ته ولې نه کوې د خدای بنده الله وایي زه کوم زما فرشتې کوي بیا ته ولې نه کوې د الله بنده الانصاف من نفسک فی نفسک مع نفسک ځان سره انصاف وکړه ځان ورته مه غورځوه ځان سره انصاف وکړه ګریوان کې سر ښکته که ماسوتن سملې الله مې څونه خفه که بنده مې څونه خفه که مخلوق سره مې انصاف وکړه ظلم مه کوه مخلوق سره بادشاه ته م وایي بادشاه ظلم مه کوه تپوس به نه کېږي قاضي صاحب ظلم مه کوه تپوس به نه کېږي جج صاحب ظلم مه کوه تپوس به نه کېږي سیکرټري صاحب ما تخت عملې سره ظلم مه کوه تپوس به نه کېږي بابو صاحب یہ سړی د لفیل راوړه ظلم مه کوه تپوس به نه کېږي بجلو ایکسچین ایس ډي او تاله بل راوړه زیات را پسې راغلی دی ظلم مه کوه ټیک کا تپوس به نه کېږي ای د کور مشره ظلم مه کوه بچو سره ښځې سره تپوس به نه کېږي ای مشر روره کشر رور سره ظلم مه کوه تپوس به نه کېږي ښځې خاوند سره ظلم مه کوه تپوس به نه کېږي بچیه پلار سره ظلم مه کوه تپوس به نه کېږي مور سره ظلم مه کوه تپوس به کېږي ګاونډي سره ظلم مه کوه تپوس به کېږي غټ تپوس به د بادشاه نه کېږي چې دا خلک وله رشوتونه م ورکوي ځان دغه ځای ته رسوي چې دا خلک منډې ترړې مو یو ځان دغه ځای ته رسوي دا که نیکو خو ډېر لوی ثواب او که دا ظالم شو نو د ده ځای په دوزخ کې د ډمبرو لرګې تبی هغسې نشي کولی کوم چې حضرت عمر کوله رضی الله تعالی عنه د روم بادشاه د جبله ایمان یې راوړو عمر صاحب ډېر لوی عزت ورکړ ولې چې بادشاهي یې پرېښوده او راغی مسلمان شو عمر صاحب دونه عزت ورکړه چې اډر یې وکړه وی د عمرې لذي زه ورسره خپله ځم د خپله ځم د عمرې لذي خپله ځم زما چې عمر ځي وزیران هم ځي عمر ځي مشیران هم ځي عمر فاروق ځي ټول سلطنت روان شو مکې ته یو لوی جشن کې دی بوته ولې د روم بادشاه د جبله ایمان یې راوړه مسلمان شو عزت وله ورکوي طواف کوي لګیا دی د بیت الله طواف کوي عمره کوي عمره کې خلکو لنګونه والي لاندې لنګي بره د کمیس په ځای صادري یو باندې سي سړي خیال نو د دې جبله لنګ په ځمکه ویزاندو پخپې کېښوده لنګ یې پرېوت لنګ یې پرېوت زر خو چا پټ که خو د روم بادشاه و اوهو زما په لنګ دې خپه ولې کېښود لنګ دې رانه وغورځو بیجا به دې کړم چې سپېړی نیغه کړه چې ټس شو هغه باندې سي په دا مخ و منې لنګ وغورځو په قلار ګرځه که نه هغه وی صاحب به په قصد خو نه دی غورځولی ولې دې ووالم ګڼه ګوړه د خپه مې پې ولګېده تا به لنګ اوچت کړی و که نه بس جبله خو بادشاه دی بادشاه مسلمان شوی دی هغه خو د روم بادشاهي لیدلې ده د ظلم بادشاهي لیدلې ده باندې سي وی چې دا چېرته کېږي سپېړه دې وویسته دا د روم بادشاهي خو نه ده دا خو د حضرت عمر فاروق د انصاف بادشاهي دی اوس پرېږدم دی چت لاړ عمر فاروق سره استغاثه درج کا هلته لاړ او اف آی آر یې پې درج کا صاحب دې بادشاه دې باندې زما په خپه پلنګ راله او زه یې په سپېړه والې ما دغه انصاف راکه اوس هلکه خیر دی نه خیر نه دی هلکه بادشاه دی مسلمان شوی دی ودې لیدل ما وله څونه پروټوکول ورکه ولیدل ما ورسره څونه مکې ته رالم عزت ویب صاحب که د خدای په نیت سره له انصاف اخیستی شي عمره خو ویله او که ته نشي اخیستی قیامت پر ورځ به تا ګریوان نه نیسم خدایا ما به نیسې و خود نو ولې په سپېړه ووالم ما په قصد خو ته لږ نه دی غورځولی بس خو د خدای نوم چې والي خیرت نه دا خلک یېرېدل ښه خیرت قیام او بالکل ګریوان نه نیسم الله دربار ته به دې راکاږم چې عمر بادشاه د عدل د انصاف د پیغمبر مبارک خلیفه او ما په غیر اختیاري قصدن په لنګ خپه په ګرش کې کېښوده زه یې په سپېړه ووالم زما یې تپوس ونه کړه
دې ته اوس انصاف دلته اوس راغی. اوس څه کوي؟ هغه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه رکوټې سړی نه دی. حضرت حذیفه ابن الیمان دا د حضور پاک هغه صحابي دی چې د پیغمبر علیه السلام ډېر پټ رازونه ورسره دي، ډېر پټ، صاحب السر صاحب الاسرار. وی حذیفه له غوندې راشه چې راویې غوښته. وی حذیفه یو تپوس ته نه کوم، امیر المؤمنین وایه. وی تا سره خو د پیغمبر علیه السلام ډېر رازونه پراته دي که نه؟ وی یو. وی منافقین یې درته ښولي دي؟ وی یو. امیر المؤمنین ښولي دي، یو یې ښولي چې فلان کې د فلان کې زوی منافق، فلان کې د فلان کې زوی منافق، فلان کې د فلان کې زوی منافق. په دې سینه کې مې لیست پروت دی غونډ. خو ګوره امیر المؤمنین که وایي چې راته وښایه نو خولی نه شم. دا ما سره د خپل ښکلي محبوب پیغمبر راز دی. یارېده که نه چې که وښیم دا خو جذباتي سړی درز ورنه کي چې ورو پې ونه کړي او سر پکې پټول او ټول بېغمه نه کړي. اوس نه شه بخول. هغه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې حضور پاک فرمایي زما دنیا کې وزیر آخر کې وزیر. هغه عمر فاروق رضی الله عنه چې رسول الله مبارک مټونه ما سره به یو ځای قبر نه پاسي. هغه عمر فاروق رضی الله عنه چې کوم دی رسول الله مبارک محو خواب دی هلته ورسره دیم دفن دی. هغه عمر فاروق رضی الله عنه چې یو ځل نه څو ځله د جنت زیرې ورته شوی دی. هغه عمر فاروق رضی الله عنه چې حضور پاک ورسره مشورې کولې. هغه عمر فاروق رضی الله عنه چې مهاجرین اولین کې نوم داخل دی. اجاړي په سترګو په جړا شو. وی حذیفه ښایه راته ما یو تپوس ته نه کوم، ته د منافقینو په دې لیست لږ نظر واچو چې د عمر نوم پکې شته که پکې نشته. دې ته ایمان وایي، دې ته یره وایي پړکې، دې ته ایمان وایي. د الله زیری دی خو چې دی خوا آخرت دی، دی خوا د الله غضبونه دی بیا تیر سیر دی. هغه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وی ښه الله دربار کې ګریوانه بنیسي بالکل مانه تپوس وکړه. وی صبر کوه جبلی راوغوښته. وی دا دې په سپېړه ولې؟ وی ولې؟ وی دا ما په لنګې خپه کېښوده بیجاب یې کړم. وی دا خو په قصد نه دي کړی که نه غیر اختیاري کړي. وی خفه کېږه ما، ته ایمان راوړو، ته مسلمان شوې، ستا ما سره ډېر لوی عزت دی. تا سره ما څونه پروټوکول درکړه، ټول فوج د مسلمانانو تا سره مکې ته راغی او تا سره عمرې له راغی. استاد دی خو هلته زمونږ د انصاف یو نظام شته. که زه د انصاف ونه کړم الله به خفه کېږي. نو تاسې کار وکړه. دا بانډیسي ما خو ډېر ورته وي خو نه صبرېږي. ته مسلمان یې، قیامت قبر له به ځي. نصیحت یې هغه ته مو وکړه چې دی خفه نه شي. خو دا بانډیسي دی دوه خبرې دي، یا به دې رضا کول غواړي ما خو رضا که خو رضا نه شو، او یا به در دې یو څپېړه وباسي. زمونږ دغه قانون دی. خیر دی خدای به خیر کی، خفه کېږه ما. رضا به شي که تا ورته وایي ممکن د رضا به شي، رضا به شي. خدای به د څپېړې نوبت نه راولي چې تا نه اخلي، خو رضا به شي. هغه هم دلاسه کوو چې دی اوس خفه نه شي. بس جبله پوه شو. وی ښه زه به رضا کوم. وی او وی ماله لږ مهلت راکړه رضا. وی صحیح شو مهلت به درې درکړم. جبله لکې سوچ کوو چې ښه زه به ځم نو دنه به معافي غواړم، زه به ځم دته به یم چې ما وبخه. داسې خلک خو ما په لتو سم کړي. دا پکې څه خلک دی مضبوط خانان نوابان ما په ټاقونو والي. زه خو درون بادشاه پاتې شوی. دنه به څنګه زه تپوس عمر صاحب ته خو پټوې صبر مهلت را، خو هغې کې دننه لاړ واپس روم ته وتښتېد، کافر شو. او چې هلته ورسېد نو رومیان پې خوشحاله شو چې زمونږ صاحب خو بیا راغی. نو هغې واپس په تخت شاهي کېنو. ام ظالم ولکه ولې داسې کې؟ صبر وکړه خدای به خیر کي. بانډیسې به رضا شي. د شریعت قانون ولاړ. عمر صاحب ته چې وایي سړی خو لاړ واپس. دې نیکبخته خو ما ویلو چې صبر وکړه د څپېړې نوبت به نه راځي. څه مې کړی وی بانډیسې وی ګریوان نه به د خدای دربار کې نیسم. انصاف. هغه واپس کافر شي. یو ځل د مسلمانانو یو تاجر و مسلمان و صحابي تل روم ته جبله خبر شو چې د مسلمانانو وفد راغلی دی. ویری ولی مالا دی وله بوته. هلکه د کوم ځای؟ د مدینې. وی ما پیژنې؟ وی نه. جبله یې مه کنه چې هغه ایمان مې راوړی بانډیسي نه مې څپېړه وستا او بیا هغه بدل غوښته. او یاره دا خو دې ښه نه دی کړی. ته بیا ولې عیسایي شوې او کافر شوې او ایمان دې پرېښو؟ ښه دې نه دي کړی. مونږ به رضا کړی و، عمر صاحب به رضا کړی و، او که تا ورته پوټې م ویلي و نو رضا شوی به و. اوس څه حال دی دی؟
وی اسلام پسې ډېر خپه یم چې دې باندې سي په سپېړو والے وی افسوس خو چې واپس عیسایي شوی نه وی بیا راځه لار کولاو ده در اوس به راپورې خلک خاندي چې کله مسلمان کله عیسایي کله مسلمان کله عیسایي نو ډېر خپه یو شرط باندې واپس مسلمانېږم که عمر فاروق لور راکوي زه یو بانه به مې جوړه شي خلکو ته چې وروره ما د حضرت عمر غوندې امیرالمؤمنین لور په نکاح راکړه نو ځکه مې ایمان راوړ نو هغه صحابي ورته وی که خبره زما د لوري خو درنه قربان که خبره د عمر صاحب د لوري نو هغه خو زه نشم درکولی مالک پلار خو هغه دی وی زه لاړ شه خیر دی که اجازت یې درکړه او لور راکوي زه واپس مسلمانېږم نو دی راغې مدینې ته خو د روم نه ډېر مزل و حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه سره میلاو شو ټوله قصه یې ورته وکړه وی صاحب هغه جبله اسلام پسې خفه دی واپس مسلمانېږي خو یو شرط یې لګولی دی ادا د کمال حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لور راکوي وی تا ورته څه نو ما ورته وویل چې زما لور وی اوس تله در کوم خو د عمر لور ده نو هغې کې خو زما وس نشته د مې اختیار پکې نشته حضرت عمر فاروق ورته وی شابه په دې اس واله قیمتي اس او څومره زر چې کیدی شي ځان د سوا د یو انسان د ایمان نه د عمر لونه قربان ځان له سوا تا به ذمه داري غشتې وکړه دې غریب لا روم ته ځان ورسو ابد قسمت او د روم بادشاه چې ورغې لوی غوبل او جنجال او غوغا وه د تپوس وکړه دا څه چل دی وی دا څو ورځې څو وخته مخکې یو څو ګنټې مخکې هغه جبله مړ شوی دی زموږ هغه بادشاه ایمان قسمت کې نو انصاف دقه شی عمر انصاف د علي رضی الله عنه زمانه ده او د هغه قاضي دی شریح او عمر صاحب نه یو یهودي زغره قبضه کړې ده د عمر صاحب نه زغره یو یهودي قبضه کړې ده دا علي صاحب نه تیر وته حضرت علي صاحب نه یهودي زغره قبضه کړې ده وره په دې زمانه کې چې د بادشاه نه امیرالمؤمنین نه څوک زغره قبضه کړي والله که تاڼهدار نه هم قبضه کړي که د یو سپی نه هم قبضه کړي که د یو معمولي غوندې سړي نه هم قبضه کړي داسې کوي لیکن هغه ته پته وه نو علي صاحب څه چل وکړه که یو دوه پولیس والا د هغه زمانې یو دوه کسان یې لېږلي وو چې یو څلور پنځه څپېړې مو زغرم ترې راواله رای والا جیل کې مو اچوه خدای شته که یهودي به څه کړی لیکن عمر صاحب د انصاف په لار راتاویږي د څپېړې په لاس د زور په لاس نه راتاویږي په کومه لار راتاویږي د انصاف قاضي له لاړ شریح او قاضي ته وی دقس یو یهودي دی زما زغره ده او پیرغړېدلې دی نه یې راکړی هغه وی ډېره ښه ده بیا غواړو صاحب اوس قاضي هم داسې قاضي نه دی چې صاحب ودرېږه یو ځل پنځه کسان لېږم دوه څلور څپېړې به وکو بوکو کي ښه به یې دله برابر کړم خوش به یې کړم چې ستا زغره څنګه اخلي ځکه چې امیرالمؤمنین حضرت علي دروغ نه وایي امیرالمؤمنین دروغ نه وایي لیکن د انصاف په لار راتاویږي یهودي ته سمن جاري که چې راشه عدالت علي صاحب پسې سمن جاري که چې عدالت ته راځه دواړې عدالت ته راوغوښتل هم علي صاحب او یهودي شریح قاضي دی د عدالت په کټهره کې یو خوا امیرالمؤمنین ولاړ دی بل خوا یهودي ولاړ یو برابر دا نشته چې علي صاحب به په کرسی کښېني یهودي به ولاړې نن سبا څه دی خیال دی وزیر اعظم صاحب او صدر صاحب چې په کرسی ناست دي عدالت ته ځي نه وکیل به ځي نه نماینده به ځي صدر به څنګه راځي دا خو صدر پاکستان دی وزیر صاحب به څنګه راځي دا خو منسټر دی نه خپله ولاړ دی میدان کې دام نه چې هو یهودي سره دی برابر کړم نه علي صاحب ته پته ده چې زما انصاف والا دین دی اسلام ودرېږه هلته ولاړ شریح قاضي یهودي ته وایي تا سره زغره ده وی یو د علي صاحب ده وی نه زما ده شریح قاضي علي صاحب ته مخ ورواړو وی د انصاف قانون دا دی چې به دوه ګوان راکړي که دوه ګوان د سره نی نو دله به قسم ورکړ که قسم یې ونه خواړه
زغره به درکي که ویې خوړه ستا حق نه کېږي. ګوره ښه ورته پته ده چې علي صاحب دروغ نه وایي، ښه ورته پته ده چې دا هغه امیر المؤمنین دی چې د ټول ماشوموالي د رسول الله مبارک په غېږ کې تېر کړی دی. دا هغه صحابي دی چې د پیغمبر د تره زوی دی، د ده پلار او د رسول الله مبارک پلار د یو انسان نه پیدا دی. دا هغه صحابي دی چې د جنتیانو سرداره بیبي فاطمه رسول الله مبارک ورته په نکاح کړی. دا هغه صحابي دی چې د هغه بچي دی حسن او حسین چې پیغمبر مبارک شونډې وله ښکل کړي دي. لیکن انصاف په لاره راتاویږي. ته ټیک وې ګوان را پیدا کا وی صاحب شته یو آزاد شوی غلام دی، یو مې زوی دی حسن. دواړه ګوان یې پیش کړل. قاضي صاحب ورته وایي علي صاحب ما ته پته ده تاسې هم رښتونی، د غلام ګوی خو دې منم آزاد شوی دی، خو ستا د زوی ګوی ستا په حق کې نه قبلېږي. زوی کم زوی دی؟ حضرت حسن هغه زوی چې د رسول الله مبارک په ملا یې ټوپونه والي. زوی کم زوی دی چې د پیغمبر غېږ کې لوغړېدلی. زوی کم زوی دی چې پیغمبر مبارک شونډې وله ښکل کړي دي. رښتیا وایه چې کومې شونډې ښکل شي د پیغمبر مبارک په لاړو دروغ به ووایي. زوی کم زوی دی چې رسول الله مبارک فرمایي ابني هذا سید، زما دا زوی سردار دی. لعل الله یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین. دا زما هغه زوی دی چې الله به د مسلمانانو د دوو غټو ډلو جوړه د په لاس راولي. هغه زوی دی. ابني زوی نوسې نه زوی ورته ویلي. لیکن د شریعت په لاره چې تاویږي د ده ګوی ستا په حق کې صحیح کېږي نه. اوس یهودي له به قسم ورکو، که قسم یې وخوړه زغره د ده شوه، او که قسم نه انکار وکړه نو زغره به تاله درکم. یهودي وي زه خو پې قسم خورم، زغره یهودي ته میلاو شي. دا د انصاف لاره. که دا زور لاره وي یو سود پې ورکړی ورکې زغره که نه واده چوم جیل کې. لیکن د انصاف لاره او د انصاف د لارې برکت ته ګوره. وی زغره ستا شوه یهودي ته وي ځه د سره د حساب د شهادت ګواه برابر نه شو، ته پې قسم خورې ستا شوه. یهودي وی قاضي صاحب یو منټ وی دا زغره زمانه ده د علي صاحب ده. افسوس د اسلام عدل، د انصاف اسلام قانون او د اسلام انصاف زه مجبوره کړم، ما مجبوره. داسې دین چې یو خوا امیر المؤمنین بل خوا کافر په یو کټهره کې، داسې دین چې د علي صاحب غوندې شخصیت هغه ته وي نه په انصاف په لاره به تاویږي. هغه دین چې دې دا مولیدل دا دین انصاف یهودي سره هم کېږي. بس قاضي صاحب ما ته کلمه شهادت ښایه په دې دین کې داخلېږه، او هغه یهودي په حق میدان کې د عدالت په هغه کټهره کې الله پاک مسلمان کړ. زغره یې ورکړه علي صاحب له. حضرت علي صاحب وایي بچې زغره خو واقعي زما و ماله دې راکړه، مسلمان شوې، دا ستا د اسلام په خوشحالۍ کې ستا شوه. زه وړه کور دې ته انصاف وایي. نو څه انصاف کوو نن؟ د قتل و قتال بازارګر، یو لګي بل وجنې بل لګي بل وجنې. ښه ورته ښکاري د دنیا مړي روزانه اخبار د مړو ډکي، کور کې دننه مړي، بازار کې دننه مړي. یعنې ما پرون نن واورېدل چې پرون په پېښور کې چې یو سړی لګي شوی دی، پلار یې وژلی دی، تره یې وژلی دی، او درې وروڼه هم وژلي، پنځه شو او بیا ځان هم وژلی دی. شپږ کسه جنازه په کور کې ووت او په پیسو په لینډ دی. دا پیسه دونه خوږه شوه او چې ځان دې مړ که ګناه دې څونه وشوه خبرې. رسول الله مبارک فرمایي چا چې ځان مړ که دومره ګناه وشوه که لکه چې اویا مسلمانان یې وژلي. پرچه کې به پیل شي ډز ځان بولي، امتحان کې به پیل شي ډز ځان بولي. هلکه ولې ځان ظالمه ولې مړ کې پاس بشي که نه؟ پیغور نه یریږي نو فرشتو سره به وسکې، خدای سره به وسکې. معمولي غوندې تکلیف راشي ښځې سره په جنګ شي
ځان ولي ښځه خاوند سره په جنګ شي دارو خوري خدای پاک دا څه کوئ په کوم طرف روان یې د الله نه نه یریږئ روزانه مړې من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها چې قصدن د مسلمان ملک دوزخ دی دی همیشه به پکې پروت دی علما لیکي چې همیشوالی خو هغه چاله دی چې کافر دی قتل باندې خو سړی کافر کېږي نه نو علما جواب کوي چې د ده پړه کې دی چې دا قتل مال حلال دی د دې سړي وجل په شریعت کې څه دي حلال دي دا مستحل د حرامو تک کافر وي دی به ټول عمر په دوزخ کې پروت دی څه په کوم طرف خلک روان دا انصاف دی انصاف یوازې بادشاه سره دی یوازې بادشاه سره نه دی انصاف یوازې وزیر سره نه دی انصاف یوازې قاضي سره نه دی انصاف هر چا سره دی چې د چا په لاس کې طاقت یې پلار سره مې انصاف شته بچو سره انصاف پکې بچی سره مې انصاف شته د بل رور سره د مور سره او د پلار سره او د ګاونډي سره به انصاف پکې ظلم به نه کې جاتی به نه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې ثلاثون درې څیزونه دي من جمعهن چا چې دا جمع کړل په د خپل زړه کې په د خپل قالب په د خپل وجود کې فقط جمع الایمان ایمان یې جمع کړ د احد په غزا کې یو خوا سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه دی سعد ابن ابي وقاص پیژنې هغه صحابي دی چې اول من رما بسهم فی سبیل الله د الله په لار کې لومبې غشې دی ویشتلې سعد ابن ابي وقاص هغه صحابي دی چې حضور پاک ورته دعا کړې ده او پیغمبر مبارک ورته سوی ارمی یا سعد فداک ابي و امي سعد اوله زما مور او پلار در باندې قربان دوه صحابو ته حضور پاک دا لفظ ویلې دی یو حضرت زبیر ته یو دته پیغمبر مبارک ته مور او پلار قربانای لوی خبره ده پیغمبر مبارک ته مور او پلار قربانای دومره محبت او سوی اللهم سدد سهمه واجب دعوته خدای د غش په هدف په ټاکې ټیکو لګي او خدای دعا ولا قبول کړي دا صحابي بل خيرور دی عتبه ابن ابي وقاص کافر دی د پیغمبر په خوا کې دی رور کافر دی کافر او رور اسم کافر دی رور هغه کافر چې د پیغمبر د سر دشمن رور په میدان جنگ کې حضور پاک پسې ګرځي چې کوم ځای به ګیر کم رور هغه دی چې په پیغمبر علیه السلام یې ولیده نو کاڼي باندې حضور پاک وویشته او د پیغمبر مبارک دقه لاندې شونډه او ښي طرف ته غاښ ولګېد او مات شو د پیغمبر غاښ مبارک چې مات شوی دی شونډه یې شلیدلې ده دا د سعد ضرور د عتبه ابن ابي وقاص په غزار شوی دی رور یې کم دی بل او دی څنګه دی د حضور پاک ته وایي الله رسوله ګورې ما نه شاته ودرېږه زه غشي ولم په کافر هغوی په ما غشرولې ونه لګې ګورې شاته ودرېږه رور یې د پیغمبر حفاظت کوونکی دی او دی عتبه څه شی دی د پیغمبر د سر دشمن انصاف دا دی سعد ابن ابي وقاص چې زما رور راغی او په حضور پاک یې غزار وکړه او د هغه شونډه ولګېده وشلېده او غاښ مبارک باد شو بس مې چې اوس به دا رور زه کم ځای ګیرم مخکې خو هم دشمني وه اوس به کم ځای ګیرم وایي په ټول جنګ کې دې رور پسې ګرځېدم ټوله کوڅه په کوڅه لې په لیوه پسې وګرځېدم چې یا خدای زما دا رور زما د تورې لاس راولې یا خدای ته راولې چې د پیغمبر بدل ته والم چې دا خوا خو پې سړه کړم افسوس چې زما د لاس لاندې رانغی ګرځېدم لې په لیوه پسې ګرځېدم مزه لکه ساده ګورې کافرو میانځ له مه ورځه مې کافر دی ما ملکی شهید مې دي کې خو چې د خپل لور عتبه ګیر کم چې د پیغمبر دا بدلته والي دا کړي صحابه دین سره انصاف الانصاف من نفسک نمبر 1 دا یو صفت نو انصاف به ځان سره کې دوزخ نه ځان وساته ګریوان کې نظر واچو سونه مې د خدای خلاف وکړه او د خدای مې سونه ومنل ټوچ پیچ سملې بادشاه به انصاف کوي د مخلوق سره د چا لاس کې زور دی خپل لاندې خلکو سره به انصاف کوي ظلم او زیاتې به نه کوي ګاونډي سره دا انصاف شو دویم وبدل السلام للعالم عالم لفظ راغی سلام خو په غر نشي چولی
سلام خو به په تیږه نه اچې په دیوال به نه اچې په مسلمان به اچې لیکن لفظ د عالم راغی چې سلام خور کا افشو السلام خور کا په ماشوم یې مچوه په لوی یې مچوه په بوډۍ یې مچوه په ښځه یې مچوه په ناپېژنګلو یې مچوه چې د سره ورانه ده په هغې مو اچوه دشمني ده په هغې مو اچوه خور کا سلام ښکلی سلام اچوه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ښکلی سلام السلام علیکم په ډکه خوله وایه دا سنت د پیغمبر مبارک دی په دې مه شرمېږي کافر په ګوډ باندې نه شرمېږي ګوډ ایونینګ باندې نه شرمېږي ټاټا باندې نه شرمېږي ماشوم ته وایي ټاټا مه خایه ماشوم ته وایي السلام علیکم دا ورته وخایه سلام ورته وخایه په دې فخر وکړه په دې باندې ماشوم بلد کا عام سلام په لاره ځي د بل نه تمه مه کوه ته پې مخکې شه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه بازار ته لاړ مرګي ته راځه مې ته څه کې بازار کې وی اطلاع بړه واپس پر راغی ته خو سار بازار ته وته واپس رالی نه د څه شي خرڅ کو نه څه شي واغسته دی کوله بیا پوه شم چې د بازار لدی چې په خلکو سلام اچي امنګ څه چل کو زوم د سخر نه مخړی دا سخر را باندې سلام اچي کنه اچي زوم د سخر نه د سلام ته چې کور ته راشي ښځې ته وایي پلار دله خو دې په ما سلام وانه چم د اوس خو ما نه مخ واړه ته به بیا ما نه لاړه شي دې به بیا دلته پرېږدم ته ورته د کټ سر ته بالښ اچوم دې به دلته بیا ډک شي د خدای بې انصافه یخ کوتکه سوباړیه ای بوتله دا ستا عقل دی په ما سلام وانه ته به چې کاغه چې مشر دی که ته مشر یې او زر پیغور ښځې له ډوډۍ بخوري ډوډۍ تا پیدا کړی که الله پیدا کړی ته به ما نه بیا لاړه شي دا ظلمونه مه کوې بس خر ته مخکې کېږه سر خو د پلار په ځای دی د هغه به خیال نی زور د ښځې نه وباسي دا زموږ د خلکو ظلم په ما نه بیا لاړه شي پولیس تېر شوی ټیک ده دې وخت کې ستا زور رسي قبر کې به بیا د بل لاس ته پسا د پاسي او دنیا کې نشي کېدی سوچ به دی ګریوان نه راونیسي چمغړت نه به دې راونیسي داسې بیماري در باندې راولي چې بیا به چا سره د علاج نه ظلم کې قبر کې بوتله دا ظلم به نه پکه نه به کوې سلام اچوه ډاډه سلام اچوه بچو ته هم سلام اچوه ښه مضبوط السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم نه سا مرګ ته وایي یهودي راغی یو سړی راغی وی یهودیان چې به راتلل نو پیغمبر علیه السلام ته به وی السلام علیکم سلام به نه وی چې ته دې هلاک شي عیاذا بالله رسول الله مبارک به ورته وي وعلیک نور به څه نه وي عایشه بیبي په داسې یو موقع غوسه شوه یو سړی وي السلام علیک وی بلې السلام علیک علیک لعنت الله په ته دې هلاک شي پته یې د خدای لعنتي رسول الله مبارک عایشې دا څه کې نرمي کوه وی تا ونه رېدل چې دې تا ته وی چې سلام علیکم ته دې هلاک شي نو وی تا ونه رېدل چې ما ورته وی علیکه ته دې دغسې شي د هغه دعا د ما دپاره نه قبلېږي زما دعا د هغه په حق کې قبلېږي در به آواز کي سلام علیکم سلام څه ته وایي هغه بل به وایي ښه چارې هغه غریب لګیا دی ګوټ کوي دی ورته ښه چارې ما او 4 څلورو ته وایي نو معنی دار چې ښه په څلوري شي خیره دې ورته وکړه که دوا دې ورته وکړه ښه چارې ښه په څلوري شي اما ته وایي او په خیر په خیر په خیر ګوره سلام اچوه ښه په مینه سلام اچوه که د نه سړی لري نو بیا ورسره لاس هم اوچتولی شي غوی به په یوازې لاس په نه پورته کوې په ژبه به وی دا لاس پورته کول دی لري چې هغه ته پته ولګي چې د سلام واچو او تش لاس ته چې تش لاس پورته کې تش لاس پورته کول د یهودیانو نه خره دا ګناه ده ورسره به السلام علیکم بیا بل به ورسره وعلیکم السلام او دریم د اسلام او د ایمان نښه سره بذل الانفاق مع الاقتار مال لږ دی غریب دی بیا هم خرچه کوي خیرات او صدقه کوي دا مونږ خو وایو مالدار به کوي نه مالدار خو پرېږدوه خو د خدای په قهر اخته دی چې څومره مال زیاتېږي نو هغه مره خزانه تنګوي څومره چې پیسه ډېرېږي هغه مره شومتوب پکې پیدا کېږي بعضې مالداران هم نیکان صالحان وي مدرسو سره جومات سره مددونه کوي لیکن غریب سړی هم د خپل بس مطابق کوي دلته رسول الله مبارک وی مع غریب بیا خیرات کوه زمونږ په دیوبند کې یو میاجي صاحب میا صاحب
نو هغه به شاجي به ورته وی ګیا به خرڅوله. نو ښه سړی و ښه ګیا به یې راوړه، پڼ به یې هم درونو. نو چې ګیا به یې لا بازار ته نه ورسولې نو خلکو به غوبل که یو یې زما یو به یې زما یو به یې زما. نو د هغه قانون دا و چې لومبی په ګیا څوک لاس کېږدي د هغه به چې لومبی به چا لاس کېښود نو ګیا به د هغه وه. نو یو ځل یو تاڼهدار وغی شاجي دا ګیا مونږ کره یوسه. ګیا وکره یو اوی په دې ګیا به یې څه کولو چې دا غریب به چې ته په کال کې 100 پیسې جمع کړې. چې جمع کولې به پیسې نو د ګیا هغه پیسې به 3 ضایع کړې. یو ځای به یې په ځانو په بچو لګولې، بل یو کونډه ترولو هغې له به ورکولې، او بله به یې جمع کوله. نو کال پس به د دارالعلوم دیوبند استادانو له ډوډۍ کوله. نو د دیوبند استادان وایي مولانا یعقوب نانوتوي رحمت الله علیه وی مونږ به یو کال د شاجي صاحب د ډوډۍ انتظار کوو. دا نه چې هغې کې به غوښې وي، هغې کې به چرګانو، هغې کې به قورمې وي، نه 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 نه. ډوډۍ چې به مونږ وخوړه د هغې برکت په مونږ یو کال محسوسوو. هغې کې به داسې انوارات او تجلیات و چې مونږ به هغه محسوسول چې مونږ له څونه خیر راکړه. مونږ وی خدای بیا به د شاجي صاحب ډوډۍ کله راځي. غریب سړی دی او خیرات کوي، او څونه مبارک خیرات دا لوم دیوبند استادانو باندې خوري. او رسول الله مبارک هم فرمایي وی ستا خیرات ستا صدقه او ستا رزق دی هغه خلک اخري چې هغه نیکان او پاکان خلک چې هغه پې د دین خدمت وکړي، هغه پې د جومات خدمت وکړي، هغه پې د قرآن خدمت وکړي، حافظ دی، قاری دی، عالم دی، نیکانو له ورکړي. پوډر پې اوس کي دا نیکانو له ورکړي. نو شاجي صاحب ته تاڼهدار وي دا ګیا مونږ کره یوسه. یا ویل ماسخوتن چې تاڼهدار کور ته لاړ، ښځې ورته وی دا ګیا چا نه راوړې دا اس پې نه خوري. وی ولې؟ وی ورته مې واچول نه خوري. بس فورا تاڼهدار شاجي صاحب پسې وي دا خو هغه بوډا سړی دی، میا صاحب هغه نه خو ټول دنیا د هغه په ګیا جګړې کوي، دا خو مې هغه نه راوړه ورچته یې راوله چې د سخا بوټی دی که څه شی دی پکې بوی دی. شاجي صاحب یې راوست. لکه دا څه ګند یې راپسې راوړی دی؟ ولې صاحب؟ وی اس خو ساره داسې ګیا وتا چې ونه خوري، ستا په ګیا خلک جګړې کوي. وی صاحب پیسې راکړه وبخوري. پیسې راکړه وبخوري. تاڼهدار وی چې راشه اوس بس دې شپه کې ګیا پسې کوم خوا ګرځو. پیسې یې ورکړې. چې ورې کړې نو شاجي صاحب پاڅېده او اس ته په دې لنډه باندې ټس ورکړه. وی بچې خوره خوره مونږ ته خپل شی میلاو شوی دی. نو اس په ګیا شروع کړه او ګیا وخوړه. ګوره غریب دی، صدقه کوي، خیرات کوي رب العالمین. او په چا په دارالعلوم دیوبند په استادانو الله دونه برکت ورکړي. دا 3 څیزونه شروع ښه انصاف په دې خپل نفس کې لکې ظلم چا سره مه کوه، انصاف کوه، سلام عام کا. او دریم که غریب مې په غربت کې هم صدقه او خیرات کوه. نو فرمایي چې دا 3 چا ځان کې جمع کړل د ایمان جمع کوه، دا کامل مؤمن او کامل مسلمان.